ګرانو او خوږو مینوالو السلام علیکم. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. مینوالو په دې امید چې تاسو به روغ او جوړ وئ او د صحت کلیو کې به نغښتي وئ. زه ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې او ښکلې ویډیو سره حاضر شوی یم. مینوالو په نننۍ ویډیو کې د یوټیوب په اړه د تاسو سره معلومات شریکوم چې د یوټیوب چینل څنګه مخکې بیولی شو. لومړی راځم خپل یوټیوب چینل ته په دې باندې خبرې کوم چې ما یوټیوب چینل څنګه مخته بوتلو، کوم مشکلاتو سره مخامخ شوم او څنګه کولی شو چې زر سبسکرایبر پوره کړو، څنګه کولی شو چې 4000 منټه واچ ټایم پوره کړو، بلکې 4000 ساعته. نو په دې اړه تاسو سره ټولې خبرې کوم. مینوالو زما یوټیوب چینل کله چې فعال شو، ما چې کله جوړ کړ، نو د هغې څخه ما 1 منټ یا 1.5 منټ ویډیوګانې ما پورته کولې یا اپلوډ کولې چې په هغې کې داسې ویډیوګانې یا بعضې کې وي چې یا به 15 منټه وي یا به هم 6 منټه وي، نو د دې نه زیاتې نه وي. نو هغه به ما پورته کړې، نو هغه به یا لاسو کسانو یا 8 کسانو یا 3 کسانو دغه ویډیوګانې وکتلې. نو کله چې ما د یوټیوب چینل 9 میاشتې پوره شوې، نو ما د یوټیوب بعضې پالیسۍ تعقیب کړې تر څو زه ورباندې کار وکړی شم. نو هغه پالیسۍ ما چې کله تعقیب کړې، نو په هغه پالیسیو کې دا پالیسي هم وه چې تاسو یوټیوب چینل ته لږ تر لږه د 6 منټو څخه کومه ویډیو ما پورته کوئ که چېرته غواړئ چې خپل یوټیوب چینل مخکې بوځئ او په کال کې تاسو خپل یوټیوب چینل مونټایز کړئ. نو دغې ته مې پام شو، بیا ما ویډیوګانې لږې مخکې کړې، یعنې ویډیوګانې به مې زیاتې جوړولې، یعنې ټایم به یې زیات و، یا به 8 منټه یا 9 منټه داسې ویډیوګانې به ما پورته کولې. نو که چېرته تاسو غواړئ چې خپل یوټیوب چینل کامیابه کړئ او ستاسو د یوټیوب چینل زر فعاله شي، زر مونټایز شي او تاسو له هغې څخه پیسې وګټئ، نو تاسو یو څه کوشش وکړئ چې خپلو ویډیوګانو کې تغییر و بدلون راولئ. هغه دا چې تاسو خپلې ویډیوګانې له اول سره زیاتې پورته کوئ. که ستاسو په یوټیوب چینل کې ټایم موجود وي، تاسو یوټیوب چینل ټایم لري، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپلې ویډیوګانې د 6 منټو څخه زیاتې جګې کړئ. یعنې که چېرته ستاسو ویډیوګانې 15 منټه 4 منټه وي، نو ستاسو سبسکرایبر شاید پوره شي خو واچ ټایم شاید ستاسو پوره نشي. نو په دې برخه کې تاسو باید پوره متوجه وئ. تاسو باید ویډیوګانې منټونه زیات کړئ که چېرته غواړئ چې ستاسو واچ ټایم پوره شي. نو که چېرته ستاسو د یوټیوب چینل سبسکرایبر پوره کېږي، نو ستاسو مونټایز هم باید جوړ شي. هغه ده چې تاسو باید 4000 ساعته واچ ټایم پوره کړئ، نو له هغې وروسته به ستاسو مونټایز خلاصېږي. نو د دې لپاره تاسو مینوالو کوشش وکړئ چې ویډیوګانې لږې زیاتې اپلوډ کړئ، یعنې ټایم باید زیات وي. نو بیا تاسو کولی شئ چې د سبسکرایبرو تر څنګ 4000 ساعته هم پوره کړئ. ګنې ستونزمنه ده، تاسو نشئ کولی چې واچ ټایم پوره کړئ. نو مینوالو دا موضوع مې تاسو سره شریکه کړه. الله دې وکړي چې تاسو ته به دغې موضوع ګټه در رسېدلې وي او تاسو کوشش وکړئ چې همدغه پلان له ځان سره ولرئ او دغه پلان سره مخکې ولاړ شئ. انشاءالله چې ستاسو د یوټیوب چینل به مخکې ځي. نو مینوالو دا چې زه بیا حاضرېږم، تر ښه یم، په پاک رب سپارم.